پته نه لګي چې هغه به کور کې مې او که نه به یاره خو بخیر سلام علیکم سلام جوړې چېرته روانې بډا بچی سهار وختي زه خو دغلته والله یو درېیمه د هغې له روان یم زه خو هغه رور پسې روان یم باسیتي پسې دغې قرض پیسې مې په کار دي مړه ټولو ته مې ویل غونډو خلکو انکار وکړه یار او نن سبا څوک چاله څه پیسې ورکوي مړه هغه حجره کې دې ورشه ناست دی ورشه مړه باسط خو مالداره سړی دی ولې به یې نه راکوي او زما خاش نه پاتې شوی دی زه ورځم زه الله دې خیر کړي ته ورشه ځه سلام سلام الله به خیر کړي دا مسې اوسګار دی مړه ورګه لالا ته مې خبر وکړم لالا کوم ځای کې هغه کیسري در روان دی قرض پیسې د نه غواړي نه مړه ټیک ته ته دې بېغمه شه ځه صحیح ده مړه هلکه رانه قرض پیسې والي او بیا چې خپلې پیسې ته غواړي نو لاس پې د سره لګوي اوس راپسې دا د یو بل هم را روان دی ملګري تاله خو چل درځي ځان ته خلاصولی شي غم خو زمونږ دی یار السلام علیکم باسط خانو سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام ماشاءالله بوتل خو راغلی دی نو بوتل خو راغلی خو دا مې د مېلمه راوړی څه تاله خو مې نه دی راوړی یاره باسط خان د مېلمه نه خو نیم پاتې شوی په دې غوړ زه نه وردمه پرېږده ظالمه زکامونه ګډ دي یخني ده نو ولې دا مېلمه دې دښمن دی چې دله دې راوړی او دې پې خرابې مړه دا قیسې پرېږده بېګاره سره کومه لوبه شوې ده دقه ځای کې رانه چا 2 لکه روپۍ اخېستې دي او هغه بچنګي مې بیمار دی د هغه د اپریشن یې راته 40,000 روپۍ ویلي دي وي 40,000 روپۍ به راکړې ډاکټر وایي او هغه کریانې والا چې کوم دی هغه هم سار راغلی و ګېټ یې واښه پېښ وې داسې د پیو والا هم را باندې پاتې دي مړه د وړو والا پوره جاښه د ډېر خراب یم کیسري نو اوهو باسط خان دا خو تر ټولو خلکو قرضدارې شوی دی لا څه کې د یو وخم یو د یو وخم نی اوس دا سارم خوړوي چې غرمې له به څه خورو غم مه کوه باسط خان مړه الله به خیر کړي الله مالک دی ښه چې مونږ غمونه مه کوه څه کې خیر شه تم جوړ اوچت خیجي نه نه زه اوچت نه خیجم داسې کار به وکړي دا بوټان به زما خرڅ کړي او دې غرمې له به ځان له ډوډۍ غم وکړي ښه ځان لاړم السلام علیکم